نو اوس یې دغه د ځوانان ټول پورته کړله، اخواته یې اړی درلود. دلته انتظار کړی دی، دلته ناست دی. د دوی منفس ور وکاږي ځکه مایع بلا صفا کول څه پکې نو ملګرو ډېره ښایسته شپه مو تېره کړله په حیدرآباد کلي کې، لکه څنګه چې تاسې هم راسره پاته واست، لیدلې به مو وي. نو اوس بله ورځ ده بیخي او زموږ موډ او حالت مو جلا دی، بلکل اواز. نو اوس همت صاحب پر کومه خوا روان یې د خیر سره؟ اوس خو نو د خیر سره روان یو د کجکي پر لور، په دغه د سنګین په بازار کې هم تېرېږو، دا به م انشاءالله په دوستانو وینو او روان یو کجکي ته. د کجکي ډیم به هم د خیر سره په ملګرو ووینو. نو د ګریش ولسوالۍ د حیدرآباد کلي څخه مو خپل سفر آغاز کړي ملګرو. اوس د دې پر طرف ته سنګین روان یو. اول زموږ ستاسې مخ ته سنګین ولسوالۍ راځي او د سنګین څخه چې تېر سو بیا نو وروسته کجکی دی. او سنګین خپله ولسوالۍ ده، کجکی هم ولسوالۍ ده. نو موږ د کجکي بند ته نیت دی، دغه دی د سنګین ولسوالۍ. اوس د سنګین ولسوالۍ ته داخل شولو، دغه ساحه د سنګین ولسوالۍ مربوط ده او دغه چې تاسې وینئ د سنګین ولسوالۍ بازار دی. دا بازار نو پخوا ړنګ شوی و د جمهوریت په وخت کې، یعنې ډېر جنګ پر دې بازار وسو. د سنګین بازار مکمله اوار څه، خو اوس الحمدلله ډېر جوړ شوی و او ډېر بیروبار یې درلودی ماشاءالله. نو دغه د ملګرو داخل شولو د کجکي ولسوالۍ وارسې ته. دا خپله د هلمند رود دی او خپله د کجکي د بند څخه دغه اوبه را روانې دي، یا هم په اصطلاح د کجکي د ډیم څخه. نو داسې ښایسته ماحول او منظره را سره ننداره کوي، را سره ملتیا وکړئ تر څو موږ د کجکي دغه ښایست او د اوبو دغه شور او په ضمن کې د طبیعت دغه ښایسته ننداره تاسې ته وړاندې کړو. نو دغه دی اوس موږ لوړ د کجکي بند ته ورپورته کېږو. که څه هم په عادي ورځو کې په عادي وختونو کې خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د کجکي هغه په اصطلاح بند ته وخیږي او دغه ځای څخه خلک ننداره کړي، خو بیا هم د اختر په ځانګړو ورځو کې بیا ټولو میلهوالو ته اجازه ورکوي. دغه دی په ډېر تعداد سره خلک راغلي وه دغه بند د لیدو لپاره، ځکه چې دا د افغانستان په سطحه یو بند دی او ډېرې اوبه پکښې کې دي. دغه دوستانو د توربینو ځای دی، توربینونه ورته ایښودل شوي دي او هغه جکشن دی په اصطلاح. دلته برق جوړېږي د توربینو په واسطه، وروسته بیا پورته کېږي نورو ساحو ته دا برق د دغه ځای څخه انتقالېږي. ډېرو قدرمنو دوستانو دا دی موږ راورسېدلو د کجکي هغه اصلي ځای ته او د کجکي هغه ډیم چې ورته وایي، دغه طرف ته هغه د اوبو ذخیره ده. اوبه راټولېږي، بیا تر دې پروسس وځي او هغه خواته برق ورڅخه جوړېږي، بیا نو د هغه اوبه هم تر یو ځایه پورې ځي او د دغه څخه جریان څخه چې برق جوړېږي ولایتونو ته انتقالېږي. انشاءالله هغه ساحه به هم تاسو لیدلې وي یا به یې وروسته یوادمل صاحب در باندې ووینئ. یوادمل صاحب په پراخه اندازه سره اوبه دي او د کجکي منظره بیخي بهترینه منظره. بلکل همت صاحب کجکی بند بند چې دی د برق نگاه څخه د افغانستان په هغه غټو بندونو کې راځي چې د برق په اسلام موږ په افغانستان کې یا په ځینو ولایتونو ته چې موږ تاسې برق ورکوو، خپل برق چې مو دی د خپل هېواد څخه په ډېره کچکاري په غټو بندونو کې راځي. کجکی د افغانستان لپاره بیا په خاص ډول د بر بازو لپاره و یو غټ بند چې برق ترلاسه کړو او دا په نړۍ کې تر ټولو ارزانه برق دی چې د اوبو څخه ترلاسه کېږي. نو دوستانو تاسې منظره ولیدله د وطن هره برخه ښکلې او ښایسته وي. شاه محسن صاحب ته داسې مخ ته راستو دوستانو د دغه اوبو پوره منظره هم وکړه چې دغه اوبه په پوره توګه سره دوستان وویني، دا چې ډېرې اوبه را یو ځای شوي دي سره. دا څوک وایي چې دا نور مطلب څه وایي؟ دا اسمت جانه څنګه دی د کجکي منظره؟
ښایسته منظره ده خو دا د شیندیان نه لري دغه ځای او دا ډېره مهمه نکته ده دا ډېر مهم شی دی چې دلته میلهوال راځي خو د ناستې ځای نه لري داسې ځای نه لري چې کښېني او ډوډۍ وخوري او دغه وکړي عصمت جان خبره شنه ساحه نه لري موږ همت صاحب دی او دوی دغه ټلیفون باندې عکاسي کوي سره ګډ دی مجلس کوي او دوی دا صاحب ځیري کوي چش پکښې معلومېږي چش مو راوستل پکښې کې نو دا موږ ویلاګ جوړ کړي دا د خیر سره دوستانو ته ښکاره کړو په دې ویلاګ کې هیوادمل صاحب ډېر ښه تشریحات ورکړي دي خبرې کړي دي ټول دوستان به وویني ډېره مننه ګورو دی ناست دی دغه دوه نفر مېلې ته راغلي ډېر سره ګران یو او ډېر په طبیعت هم سره یو رقم یو نو ما ویل مال دې خواته به ګور دې خواته به ګور ورم ما داسې پښتو دې داسې زه چش ته کتل تعبیر ما دا اوبو ته کتل ته وروره مشران څه شته په دې اوبو کې ورو اوبه دي انسانان ګرځي پکښې دغه دي انسانان پکښې دي مرغان پکښې دي څه اوبه دي نو دغه د ملګري بیرته په موټر کې د بند څخه د لوړ ځای څخه د کجکي د لوړ بند ته ختلي وو لوړې ساحې ته نو اوس راته کېږو روان یو نو کومې خواته مو نیت دی سردار والي صاحب نو دغه ځای د سنګین دی نو سنګین و کجکۍ داسې ډېر سره نږدې دي دا ولسوالۍ نو سردار والي صاحب چیرې زه د خیره اوس همت صاحب هم دغه دلته لاندې ورشوه کېږو د مایانو ځای ته دلې ته به د مایان وخورو باره به بیا وروسته دلې لوړ پرچاوي خواته ورپورته کېږو بیا نو پرچاوي څخه د دې ځای مایان خورا خوندور مایان دي هیوادمل صاحب دوستان وایي چې ډېر ښه داسې وطني مایان پیدا کېږي نو ور به څوک وګورو چې بالکل بالکل او که کښتۍ مشتۍ ستا چې پکښې پورته شو که یا چې مایانو ته پورته کېږي یا داسې منظره په اوبو کې وګرځېږو نو هغه به وګورو صحیح دی نو دوستانو موږ به اوس د ډوډۍ وخت دی او د لمانځه وخت دی نو موږ به په ډوډۍ وخورو بیا به د لمانځه دپاره ځای پیدا کړو وروسته به د خیر نور ګنتکي هم در باندې وینو تاسو را سره پاتې شئ دا دې راتاس کړلو دغه ځایونه چې تاسې وینئ دا ټوله دغسې خاص د مایانو جګۍ ولاړې دي بس هر یو یې د دې پخیي مخ ته یې کوچنی حوض ورته جوړ کړی نو دغه د کجکي د مایانو ځای دی ګوره دا خو زیاتره مړه شوي دي زیاتره ژوندي هم پکښې شته بس دستې درته راکاږي درته پخیي نو ډېر مېلهوال دلته د رود غاړې ته راتاکېږي نو دا د کجکي د سیمې د مایانو ځای دی خیره نو دغه د حسن صاحب هم دلته ولاړ دی همت صاحب هم دلته ولاړ دی څه وایي کوم مایان ژوندي دي ته دا نه ونیسه نیولی سې که دی ژوندی په موږ ووینې نو دی اوس نیسه چې نیولی سې که نسي نیولی دغه راوکاږه دغه دا ژوندي دي دغه راوکاږه هغه ژوندی دي خبرې به وکړي ته دا غټ مایع راوکاږه پیره هغه سور مایع ته راوکاږه سور مایع ته دا هغه سور مایع راوکاږه دا نه کې خواږه هم دي دی وایي دا غټ مایعان مه راباندې خوره راړي دلته زما وخواته دا راړي دوام ها دې بیرته دا راړي هغې خواته ګیره کړه نو دا چې مایع انتخابوي په داسې تکلیف یې نیسئ بیا دا دې وینې وي دا په څو دی من دا د پر یارانو یې اوبه وپاشوې په دا ځای راتوېدلې دا لاشو باندې راتوېدلې دا ارلاش دي جلا جلا دغه لکه ابشار غوندې داسې و لکه ابشار غوندې دغه درلودې بیا چې حکومت جوړ کړ چې لوړه قرارګاه ورته جوړه کړه اوبه یې بندې کړلې مطلب اوبه یې ټولې هاخواته د پرچاوي خواته واړولې بالکل ډېره مننه سردار والي صاحب د معلومات څخه موږ خو نو دلته په اصلاح ناوله دی اول ځل مو دی که زه هم یو ځل راغلی وم خو داسې نه وم ګرځېدلی لکه څنګه چې بیا تاسې دلته موږ ته هغه مهم ځایونه راوښوله ولې نه انشاءالله ستاسې تر دوستانو پورې ستاسې تر دغه پورې به موږ دې ته حتما هر ځای چې هغه دغه به ورته رسوو چې مطلب دا بالکل بالکل هغه صحیح ځایونه هغه د میلې خوندور ځایونه به خوندور ځایونه چې نور دوستانو انډیوالانو دغه چې مطلب د استفاده نیمو چې په راتلونکي کې بیا دې ته اړ نه شي چې د چا څخه پوښتنه وکړي چې دا ځای بالکل یعنې چې کجکي ته راځي هغه ترتیب ور معلوم وي چیرې مایان باید وخوړل شي دغه ځایو په اړه معلومات په ضمن کې ترلاسه کړي بیخي ښه خبره راځه نو اوس اول د ډوډۍ کار کوو که
په کښتۍ کې کښېنو ولا نو بالا چې ستاسو د یارانو څنګه خوښ یې که بالا که داسې کښتۍ داسې ژر پیدا شوله خالي کښتۍ خو پکې کښېنو که نه یې ډوډۍ به وخورو بیا به وروسته درځئ ملګرو ځای مو انتخاب کړئ ملګري به دلته سره کښېنو د خیره په دا جګۍ کې د رود پر غاړه باندې ښایسته د اوبو هغه خوند و هغه یخه هوا ټوله دلته سره برابرېږي نو دلته به ملګري سره کښېني په دا جګۍ کې نور ملګري هم ناست دي بس مایان خوري د رود غاړه ده نو موږ هم دغه ځای انتخاب کوي ښه مایان راوړو او ما سردار ولي صاحب به ورسو مایان به انتخاب کوو چې څنګه مایان باید راوړل شي نو دغه دي موږ رالو اوس به دلته مایان انتخاب کړو چې څنګه مایان باید دغه شي دا دي مایان ته رالو سردار ولي صاحب یو څه به دا غټ کو د ژړ او یو څه به دغه شیرمایۍ کو شیرمایۍ خو نو دا ښه دی د په کوچنیانو کې دغه ماهی ښه خوږ ماهی دی او دغه ژړ مایان دي نو تاسو سره پاتې شئ موږ به مایان انتخاب کړو بله دا نه کې سره شوري له اوبه کمې دي مطلب دلته اوبه کمې دي چې وسیله کې ډک شي باره بیا خپله دی صفا اوبو کې و دې زموږ د مایان دپاره کور ودان ورته مو ویل علیحده تازه غوړي دغه دي ور واچوله او هغه زموږ مایان دي کور یې ودان بس مرات یې دغه دی وکړي تازه غوړي نور غوړي دغه دي څنګه یې ایسته کړله او موږ ته دغسې تازه غوړي ور واچول او دغه مو مایان دي څه وخت چې پاخه شوله چې وړله بیا در باندې ووینو ملګرو ته مو پاخه کړم ملګرو وختي لا دا دلته انتظار کړی دی دا ناست دی د دوی مو نفس ور وکړي ځکه مایې پله صفا کول بیا پخول دا خو نو خامخا وخت نیسي نو بس دا دي مایان دا مو یې پله راوړه هغه نور سره پخېږي هغه به م راوړو ښه شیرمایې دي دا کوچني مایان دي او دوستانو دغه دي ګوره دا کښتۍ خو بیا چې ده دا د سامانو دا شی اړوي نو کښتۍ دلته نو ډېرې دي بره به د خیر سره یو کښتۍ ته ورپورته شوه که سره برابره شوه ځکه رشم یې باندې دا خلک وستا دي کښتۍ ته ورپورته کېږي ورپورته شوي دي دا د میلې سامان ورسره دی د ټولو سره دا کښتۍ کې بیا اړوي د رود هغه غاړې ته هلته بیا ډېر ښایسته د کښېنستو ځای دی دغه ځوانان چې ناست دي هاخوا ته هم رود دی دې خوا ته هم رود دی د رود په مابینځ کې ناست دي نو اوس یې دغه د ځوانان ټوله پورته کړله هاخوا ته یې اړوي د رود څخه نو تقریبا پر نفر باندې لس افغانۍ دغسې ځینې اخلي ماسې یې اړوي حسن صاحب کښتۍ ته تر اوسه ورختلی خوند درکوي که نه درکوي یاره وطن صاحب تر اوسه پورې خو نه یو ورختلي خو وبې ګورو وروره ښه خوند کوي نیکي تاسې دواړه څه وایاست اسمت صاحب زه خو خپل ورختلی یم اوس بیا م وروښځم ښه سردار صاحب زه چې یم خپله کښتۍ ته ورختلی یم مګر بیرېدلی یم بیا نه یې بیا نه ورختلی یم ورختلی دا پلا به دې موږ وروخېږو کومک ورسره وکړو دا کښتۍ ده چمونه پکې بره داس. من بیري یا دا خوند یې دغه دی دا بازۍ پکې دوستانو دا د هلمند رود دی دغسې ښایسته فضا یې امنیت یې ښه اقتصاد سم یې د ژونده به دلته هم دغسې خوندونه انشاءالله اخیستل کېږي د خیر دغسې خوندونه خلک اخلي دا د هلمند رود تاسې راسره ننداره کوي دوستانو نو دغه د کښتۍ مو راوغوښتله دا ده راله نو اوس به ملګري سره برابر کړو ور وبخېږو د بیرغي بیا جلا خوند په کوي په اصلاح ډېره تیزه ده او کاري صاحب یې ښه مشر سړی دی ښه استاذ هم دی نو ملګرو اتل ول دغه ښه کښتۍ چلوی شي کاري صاحب څنګه دی چې موږ سره وخېږو بیا یې مو چیرې مو بیا یې الله مو وساته خیر وسې څو راڅاخلې د خیره ښه یا نو بیا هم دغه دی نو لږ انتظار راته کولی شې
ماشاءالله. مطلب تر پله پورې چې ولاړ شو هاخوا ته تاسې اجازه نه لرئ که تر پله اخواته اجازه نه لرو ښه. تر پله پر اجازه لرو اخواته ښه یعنې موږ کولی شو چې ستا په کښتۍ کې تاسو کولی شئ ما ته اجازه شته چې تر دا یوه پله ورتېر شم اخواته بیا نه ورتېرو ښه یعنې هغه د شوروي د وخت پل چې جوړ دی و د هغه پله بېخته مو راکړه د هغه پله بېخته مو ښه نو موږ دوه ملګري پاته دي هغه ته لږ انتظار کولی شئ؟ موټر کې هغه ډېر را روان دي وګورئ موټر کې دي ښه تاسو را سره پاتې شئ چې هغه نور ملګري هم راورسېږي بیا به موږ وخېږو بیا به یې را سره ننداره کوي د خیره د کښتۍ ته راوختو یوازې مو ورته وویل چې باید زموږ ملګري پکښې دغه شي تر څو موږ ښه شاټونه هم تاسو ته ونیسو او په دغه کښتۍ کې یو څه مجلس بانډار هم وکړو د خیر سره نو اوس چې راوختو زموږ دوه ملګري بیا هلته دي مخته بیا به ورسو هغه به هم راپورته سردار ولي صاحب بیا بیریږي دوستانو ښه نو دا کښتۍ والا ته ویل ما باید وتړې مرې ولا که به شی چې کښتۍ واوړي بیا چې موږ ته خلاصو اوسه زه به سم وتړم دغه رقم سم دی اجي سمت ته نو داس مکه و چې اوس موږ خانه را خراب راځه زنګ ورو دا دې بیرته مره خطا کې موږ لوره شی لا نسته راځه وو دا تور نه دی وو کېږي شی لا نسته دا زموږ ملګري چې دي دا نه کې سره بیریږي ښه نور ملګري مو دغه دي نو هغه دي زاهد صاحب دی دغه د بله کښتۍ هم دغه ده دا بیا دی دلته بازۍ پکوي بازۍ دغه دي دا دوه دانې چې ولاړ دي راګاډ سئ راګاډ سئ ماشین مشلي وی دا لږ دي نو دا دي دا دوه ملګري مو اوس راپورته کوو د خیر سره قرار دا بیا سړی نه دی زاهد صاحب راپورته سوی دا زاهد صاحب بیا وزن ډېر دی کښتۍ یوه خوا او بلې خوا ته کېږي همت صاحب تاسې ولیدل د کجکي بند دی د کجکي رود یا پرچاونه دي ښه ښایسته ماحول دی او دغسې ښایسته وریځ هم شوله خدای دې ښایسته باران هم راباندې وکړي داسې ملتیا وکړي د کښتۍ دغه منظره او دغه خوندوره تفریح به درباندې ووینو او مختلف ښایسته شاعرونه تاسې وګورئ او داسې زه تر هغه پله پورې دغه دې ملګري ناست دي دا د اوبو څپې دا خوندور ماحول نو دوستانو ځای مو خالي دی داسې ښایسته رود شاوخوا شنګیا او دغه پل اوس به دا پله نه نوځو دوستان دا بل پل دی دوستانو د روسانو د وخت پل اوس یې داسې کاټو
دوستانو دغسې منظره را سره وګورئ ملګري ناست دي دلته ناست یم داسې د ښایسته ځای ناست یم دوستانو راځئ په وکړه استاد څه پکې ځنې واخه امان دوستانو ډیره مننه یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ ډېر ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ او لایک مو یې ځای ساتم ښه کمان د اسمت صاحب دی او استاد ارمادي صاحب دی د ټولو په اجازه نو دوستانو دا چینل سره سبسکرایب کړئ او لایک هم خامخا ورکړئ او د ملګرو سره شیر کړئ حسن صاحب دغه دی حسن صاحب کومه ښه دغه دی خدای هم په ښه ډول خدای مو راوله بیا شروع سو یا اخلاص بالا شروع سو خدای مو راوله ستړي مه سئ نوی ولاګ شروع سو نه بالا اخلاص شروع کړي نو سړی بیا شروع سو نوی یا انشاءالله بالا د خدای په امان دوستانو ښه بالا څه نه وایم بالا وخت راسه ډېرېږي داسې نه وي چې بیا ډېر وخت درسه ونیسو د خدای په امان ښه وختونه